بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ایغا کسانو چې ایمان مراوړې دي کونو شیتاسو قوامینا کلک ولاړ بالقسط په انصاف باندې شهداء لله گواهی کوونکي د الله د پاره ولو علی انفسکم اگر کوي هغه گواهی خلاف ستاسو او الوالدین یا د مور او پلار ستاسو ولقربین او د خپلوانو ستاسو ایکن غنیا کچری وی هغه مالدار او فقیرا یا فقیر فالله والله تعالی اولا بهما زیات مهربان دی په دې دوانو باندې فلا تتبعوا الهوى نو تابعداري مکوئ د خواهشن تعدلو چې مخواړوي د عدلنا وان تلو او کچری تاوي تاسو جبي او تعرضوا یا مخړوي فان الله نو یقینا الله تعالی کان بما تعملون خبيرا دی په هغه څه چې کوي تاسو خبردار یا ایها الذین ایغا کسانو آمنو چې ایمان مراوړې دي آمنو ایمان لرئ همیشه بالله په الله باندې ورسوله او پر رسول د هغه باندې والکتاب الذی په هغه کتاب باندې نزل چې نازل کړي دی الله علی رسوله پر رسول خپل باندې والکتاب الذی او ایمان لري په کتابونو باندې انزل چې نازل کړي دي من قبل مخکې د دینا ومن یکفر بالله او چا چې کفر وکړو په الله باندې و ملائکته او په ملائکو داغه وکتبه او په کتابونو داغه باندې او رسوله او په پیغمبرانو داغه والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې رستنی ورځ فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا گمراه شو هغه په گمراهی لري سره ان الذين يقينا هغه کسان امنو چې ایمان راوړو ثم كفروا بیا کفر وکړو ثم امنو بیا ایمان راوړو ثم كفروا بیا واپس کافر شو کفر وکړو ثم ازدادوا بیا کلک شو یا زیات شو کفرن په کفر کې لم يكن الله نن دی الله تعالی ليغفر لهم چې بخنه وکړي دوی ته ولا ليهديهم او نو خو دوی ته سبیلا لار د نجات بشر المنافقین زیر ورکړه منافقانو ته بان لهم بدی خبره باندې چې بشک اشتدید دوی د پاره عذاب الیمن دردناک الذين يتخذون کسان چې نسیغوی الکافرین کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مسلمانانو نه ایبتغون عندهم العزه لټوي دوی دا غوي سره عزت فإن العزه نو بشک عزت لله خاص د الله سره دی جميعا ټول